بګتوي مولانا صاحب ځان نه دی راته بزرګ جوړ کړی دی واده په ډنګه ډونګه خوند کوي زه ورته وایم الله خفه کېږي ما د ځان نه بزرګ نه دی جوړ کړی زه خو د خدای تعالی فقیر یم محمد رسول الله خفه کېږي دا د بې حیایۍ دلدل دا د غفلت انتها به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي که ته الله خفه کړي هم به دا شپه تېره شي او که ته یو دوه رکعته لمونځ وکړې چې الله په کومو الفاظو ستا شکریه ادا کړم چې په ما دې دومره رحم کړی چې ما ته دې بچی راکړه او هغه دومره شو چې د واده قابل شو که نه الله ستا لاک لاک شکر دی هم به دا شپه تېره شي دې خلکو ته ویناګانې کوي وایي زما د زوی واده دی او تاسو به راځئ ښه زما بله ورځ یو ځای کې بیان ومایي داسې وینا مه کوه چې زما د زوی واده دی او تاسو به راځئ داسې وایه ما باندې الله رحم وکړو ما ته زوی راکړو اوس زه خپل الله خفه کومه د خپل رب خلاف بغاوت کومه اعلانیه ګناه کومه او تاسو را سره پکې شریک شئ راشئ زه خپل الله خفه کوم چې په شریکه باندې خپل الله خفه کړو داسې ویناګانې کوه خلکو ته بله ورځ کې مې ټیک ټاکره جینۍ مړه ده نو اوس دا نور ټیک ټاکران په دې میډیا راځي او دا خبرې کوي وایي د هغې چې کومې ویډیوګانې دي نو دا ویډیوګانې مه ګورئ دا ناچګانې مه ګورئ هغې ته به په قبر کې تکلیف وي او دی په خپله هم هغه شان منجېږي او ګډېږي لګیا دی اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا خلق غلب مخه کړی وی غل دی غل دی وینې ځای غل د خلکو په منځ کې وردن نه شو او غلم چغې کړلې وی غل دی غلبې لوټې ته وایي تا کې دوه سوري دي وایي زه به کوم او د هغې ویډیوګانې مه ګورئ خدای ته وګورئ سم شئ سوال درته کومه سم شئ ویرېږئ د رب د قهر او عذاب نه ان بطش ربک لشدید چې وینې ولې که نه د الله په ذات مې د قسم یې که څوک دې ته خلاص کړي